الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم مسلمانان ورونو د فکری جګړې د درسونو الحمدلله دا زمونږ اتلسم درس دی. د صلیبي جنگونو ترمنځ مشابهتونه ذکر کېدل. تیر درس کې مونږ دا خبره کړې وه چې څه عوامل او اسباب داسې دي چې هغه د پخوانو صلیبي جنگونو او د اوسنو صلیبي جنگونو ترمنځ مشترک دي. یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت صلیبي جنگونو چې کوم اسباب په نن وخت کې د دې وخت د صلیبي جنگونو هم امق اسباب دي، امق عوامل دي. څه عوامل او څه اسباب چې هغه د پخوانو صلیبي جنگونو او د اوسنو صلیبي جنگونو ترمنځ مشترک او هغه په تیر درس کې موږ ذکر کړو. نننی درس کې به ان شاء الله تعالی څنور اسباب هغه داسې ذکر کوو چې هغه د پخوانو صلیبي جنگونو ترمنځ او د اوسنو صلیبي جنگونو ترمنځ هم مشترک دي. په هغه کې یو سبب دا دی چې د مسلمانانو قیادت، سیاسي قیادت په هغه وخت کې نه اهلو، نو هغه د صلیبي جنگونو لپاره سبب جوړ شو. مخکې موږ خبره کړې وه کنه چې د مسلمانانو یو حکومت نو په هغه وخت کې، یو خلافت او یو خلیفه نو په هغه وخت کې، یو طاقت او یو قوت نو په هغه وخت کې چې هغه راپاڅېدلی وی او د کفر مقابله یې کړې وه، د صلیبیانو مخې ته ودرېدلی. خو بیا هم د مسلمانانو ګڼ حکومتونه او ګڼ دولتونه په هغې کې د مسلمانانو چې کوم سیاسي قیادت و هغه نااهلو. لکه مطلب دا صحیح ده، د مسلمانانو خو یو طاقت او یو قوت نو چې د کفر مقابله یې کړې وي، خو زه بیا هم د مسلمانانو خو ګڼ حکومتونه وو، ګڼ دولتونه وو، ګڼ سیاسي قیادتونه وو، سیاسي مشران وو، هغوی به مقابله کړې وي. نو هغه هم نااهلو، هغې کې د مقابلې اهل نه وو. هغه چې خلیفه شوی وو، هغه چې مشر شوی وو، هغه چې والی شوی وو، هغه چې وزیر شوی وو، نو په خپل ځای باندې قائد وو، قیادت یې سنبال کړی وو، خو دغه قیادت اهلیت په هغوی کې نو. ولې پکې نو؟ یو خو د دې وجې نه پکې نو چې دا قیادت هغوی ته په میراث کې پاتې شوی. یعنې دا قیادت هغوی ته د دیندارۍ د وجې نه نو میلاو شوی، د اسلامیت د وجې نه ورته نو میلاو شوی، د شجاعت د وجې نه ورته نو میلاو شوی، د اسلامي حمیت او غیرت د وجې نه ورته نو میلاو شوی، بلکې دا هغوی ته په میراث کې پاتې شوی. یعنې هغوی سره د اسلام فکر نه وو، هغوی سره د دین فکر نه وو، بس خپل مشري به کوله چې کوم د پلار نیکه نه ورته پاتې شوی. دویم د دې وجې نه هغه نااهلو چې د هغوی فکر اسلامي نه و، د هغوی نظر اسلامي نه و، د هغوی اخلاق اسلامي نه و. یعنې په فکري او اخلاقي لحاظ سره هغه د اسلام نه منحرف شوی. نو چې یو سړی په فکري لیول سره او په فکري لحاظ سره هغه فکر اسلامي نه وي، د هغه اخلاق اسلامي نه وي، نو هغه به څرنګه د اسلام دفاع وکړي، هغه به څنګه د مسلمانانو دفاع وکړي. نو د دې وجې نه هغه د قیادت اهل نه. او بل درېیمه وجه دا وه چې هغوی خپلو ګټو له ترجیح ورکوله په قامي او اسلامي او شرعي ګټو باندې. یعنې یو ځای کې به د قام ګټه وه، یو کار کې به د قام ګټه وه، د اسلام ګټه به پکې وه، د شریعت ګټه به پکې وه، هغه کار به یې نه کوو. خو چې یو کار کې به د دوی خپله شخصي ګټه وه، نو هغه کار به کوو. یعنې شخصي ګټو له به ترجیح ورکوله په قامي ګټو باندې او په اسلامي او شرعي ګټو باندې. نو د دې درې وجو نه هغه خلک چې وو، هغه قیادت چې وو، هغه اهل د قیادت نه، بلکې هغوی به څه کول؟ د دغه خپل قیادت د حفاظت دپاره، د دغه خپلو عهدو د حفاظت دپاره به هغوی هر څه کول، تر دې پورې چې هغوی به صلیبیانو له ملاس ورکاو، هغوی به د خپلو عهدو د حفاظت دپاره، د خپل قیادت او د مشرۍ د حفاظت دپاره د صلیبیانو نه امداد هم غوښتو. نو چې صلیبیانو ته پته ولګېدله چې یاره د دې خلکو خو داسې یو قیادت نشته دی چې هغه زموږ مخې ته ودرېږي، بس راله او په مسلمانانو باندې حمله وکړله او صلیبي جنګونه یې شروع کړل. نو په هغه وخت کې د هغه وخت د صلیبي جنګونو یو سبب دا و چې د مسلمانانو قیادت اهل نه و. نو چې اهل نه و، د هغوی سره د اسلام فکر نه و، د هغوی سره د اسلامیت فکر نه و، د هغوی سره د مسلمان فکر نه و، د هغوی سره د مسلمانانو د ګټو فکر نه و، د هغوی سره د شریعت فکر نه و، د هغوی سره د شرعي ګټو فکر نه و، بلکې هغوی سره د خپلو شخصي ګټو فکر و. نو چې هر کله ورسره د خپلو شخصي ګټو فکر و، هغه شخصي ګټې ورته صلیبیانو رامخې ته کړلې، راله او په دوی باندې څه وکړله؟ حمله یې وکړله په دوی. اوس موږ که نن سبا وګورو، خو لکه چونکې
د عواملو ترمنځ مشابهت ذکر کوو. اوس هم چې موږ وګورو نن سبا چې د مسلمانانو په خلاف باندې کوم صلیبي جنګونه روان دي، د هغې هم دغه عامل دی، د هغې هم دغه اسباب دي چې د مسلمانانو خو یو قیادت نشته دی په نن وخت، یو حکومت نشته، یو خلافت نشته، بلکې مسلمانان په ګڼو حکومتونو باندې ایښلی شوي دي. بیا د هغه ګڼو حکومتونو چې کوم سیاسي قیادتونه دي هغه هم اهل د قیادت نه دي، هغې هم چې کوم دی نو په فکري او اخلاقي لحاظ سره د اسلام نه منحرف شوي دي. نو چې د یو سړي فکر اسلامي نه وي، د یو سړي اخلاق اسلامي نه وي، د یو سړي نظریه اسلامي نه وي، نو هغه به څرنګه د اسلام دفاع وکړي؟ هغه به څرنګه د اسلام د دشمنانو په خلاف باندې وجنګېږي؟ هغه به څرنګه د مسلمانانو دفاع وکړي؟ دغه رنګې که موږ وګورو نن سبا چې زمونږ د مسلمانانو د ملکونو کوم سیاسي قیادت دی، هغوی ته هم دا قیادت په میراث کې پاتې شوی. اولې پلار باچایي، نو چې به یې زوی راشي زوی باچایي، که زوی اهل وي او که نه وي، خو چونکې دا قیادت هغه ته په میراث کې د پلار نه پاتې شوی، دی به خامخا څه وي؟ قاید وي، دی به خامخا مشر وي. ګینې تاسو په ایماندارۍ ووایئ د زرداري چې کوم زوی دی بلاول، هغه د قیادت اهل دی، هغه د چال چلن د سړو نه دی، د هغه خبرې د سړو نه دي، او هغه هم چې کوم دی نو قلاري زمونږ د پاکستانیانو مشر دی، هغه ته هم خلک قاید وایي، هغه ته هم خلک زنده باد او مرده باد ولې ورته وایي؟ ځکه چې دا قیادت هغه ته د چا نه پاتې شوی؟ د پلار نه پاتې شوی. دغه رنګې که موږ وګورو د پنجاب وزیر اعلی چې کوم د ښځه ده، او ښځه خو بیخي لکه د شریعت په رڼا کې د سره د قیادت او د حکومت اهل ده، نو چې د حاکمه دي جوړه شي. خو چونکې د نواز شریف لور ده، نو پس قلاري هغه اوس وزیر اعلی ده، په خلکو باندې حکومت کوي، په خلکو باندې حکمونه چلی، په خلکو باندې اډرونه چلی. دغه رنګې که نور سیاسي قیادتونه زموږ په خپل ملک کې موږ او تاسو وګورو، نو ظاهره خبره ده چې هغه خلک د قیادت اهل نه دي، خو هغوی ته د پلار نه او د نیکه نه په میراث کې هغه شی پاتې شوی. او بل دا که موږ نن سبا موږ د مسلمانانو سیاسي قیادتونه وګورو، نو د مسلمانانو سیاسي قیادتونه په نن وخت کې چې کوم دي هغوی خپلو ګټو له ترجیح ورکوي، په قامي ګټو باندې، په شرعي او اسلامي ګټو باندې. یو ځای کې د هغه خپله شخصي ګټه هغه کار کوي، او چې یو ځای کې اسلامي ګټه، یو ځای کې شرعي ګټه، یو ځای کې قامي ګټه، د قامي ګټو فکر ورسره نشته دی. بس همیشه دپاره هغوی دا کوشش کوي چې زما ښه کوري، زما ښه بنګلۍ، زما ښه مکاني، زما سره ښه ګاډۍ، ما سره 5 ګاډي مخکې 5 ګاډي وروستي، او زما سره چې کوم دی نو ګاډ ګرځي، ما ته خلک کینی، ما ته خلک پاڅي، ما او تا دې د لوږې نه مړه شو. زما او ستا فکر ورسره نشته دی، بلکې ما او تا بلکې مسلمان ملتونه د غریبۍ او د فقر په حالت کې خپل تابع او محتاج ساتلی دي. ځانونه ډکوي که نه، ځانونه مړوي، بل طرف ته ما او تا د غریبۍ او د فقر په حالت کې خپل محتاج ساتي. ولې که ما او تا هم د هغه په شانې کې مالداره شو، نو بیا ما او تا کله هغه ته زنده باد او مرده باد نارې وو؟ خو ما او تا به هغه ته مرده باد او زنده باد نارې وو چې زه کمزوره یم او هغه مالداره یو، زما هغه ته احتیاج وي، نو بیا به زه خامخا نارې وم چې پلاني خان مرده باد او پلاني خان زنده باد. نو نن وخت کې چې صلیبیان په مسلمانانو باندې داسې چړ راځي، د هغې وجه دا ده چې د مسلمانانو سیاسي قیادت نا اهل دی. او بیا خو پکې ځینې قیادتونه داسې دي چې هغه خالص محض سیکولر دي، ځینې خو مذهبي سیکولر دي که نه، مذهب او سیکولر خو نه جمع کېږي، خو زه ورته دا مذهبي سیکولر ځکه وایم چې دوی دعوه د مذهبیت کوي او دوی دننه سیکولر. او ځینې بالکل محض سیکولر دي، د اسلام دشمنان، د شریعت دشمنان. هغه خلک خو هغوی راوستي دي او دلته یې په موږ باندې مسلط کړي په دې خاطر دي چې د غرب قوانین دلته نافذ کړي او د غرب قوانین دلته پلي کړي. دا کوم بعضې محض سیکولر خلک چې کوم دي، دا هغوی راوستي دي دپاره د غربیانو چې دلته په موږ باندې مسلط کړي په دې خاطر باندې دي چې د هغوی قوانین دلته پلي کړي، د هغوی قوانین دلته نافذ کړي په موږ او تاسو باندې. نو ځینې قیادتونه خو بیا داسې دي، او هغه بیا داسې قیادتونه دي چې څوک د اسلام نوم اخلي، څوک د شریعت نوم اخلي، یا یې وژني او یا یې قیدي کوي، جیل ته بوځي. داسې قیادتونه دي ځینې. ولې؟ ځکه هغوی ته پته ده که اسلامي نظام راشي د دوی ذاتي مفاد د خاورو لاندې کېږي. هغوی خو دا حکومتونه کوي د دې دپاره، هغوی خو څه د قامي خدمت دپاره نه دي لګوي. ولې دا مشاهده نه ده زموږ دا هر څه موږ نینو. په ایمان ووایئ تاسو چې دا اوس چې نن د مسلمانانو کوم حکومتونه دي دا د خپلو ګټو دپاره لګېدي او که زما او ستا د خدمت دپاره لګېدي؟ والله العظیم که دا زما او ستا د خدمت دپاره لګېدي، دا د خپلو ګټو دپاره لګېدي. نو هغوی په دې پوهېږي که اسلامي نظام راشي نو زمونږ دا حکومتونه ختمیږي، بلکې اسلامي نظام به موږ رانیسي او حساب ته به هم کېنوي. نو په دې خاطر باندې هغوی اسلامي نظام نه غواړي. کوم خلک چې د اسلامي نظام غږ پورته کوي د هغوی دښمني کوي دغه خلک. نو حاصل او خلاصه د خبرې دا شوله چې په هغه وخت کې د صلیبي جنګونو یو سبب دا و چې د مسلمانانو قیادت اهل نه و. په نن وخت کې د صلیبي جنګونو سبب دا دی چې د مسلمانانو قیادت اهل نه دی. مسلمانانو کې داسې کوپړی نشته دی،
داسې قیادت او داسې حکومت نشته دی چې هغه راپاڅېږي او کفر ته جواب ورکړي چې خبردار مخکې راونه خوځېږي. موږ ولیدل که نه امریکا راله افغانستان باندې حمله وکړه، عراق باندې حمله وکړه، یو د مسلمانانو ملک یا د هغه د مسلمانانو د ملک یو قیادت یو سړی داسې ثابت کړي چې هغه راپاڅېدلی یو امریکې ته جواب ورکړي، بلکې ټول چپ شولو او چپ کېدل څه چې ورله او د هغه سره په څپ کې ودرېدل. نو دغه وجه وه چې هغوی ته پته وه چې زموږ مخې ته د مسلمانانو داسې قیادت نشته دی چې زموږ مخنیوی وکړي. نن وخت کې نو بس راله چې کوم ځای وغواړي بس هلته راځي او په مسلمانانو باندې حمله کوي. نن تاسو د فلسطین حالات وګورئ که نه، شته داسې یو اسلامي ملک، شته داسې د مسلمانانو یو سیاسي قیادت چې هغه راپاڅېږي او اسرائیل له جواب ورکړي. څومره ملکونه دي د مسلمانانو، خو یو ملک داسې قیادت د مسلمانانو نشته چې هغه راپاڅېږي او اسرائیل ته وایي چې خبردار چې بل ګزار ونه کړي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې هغه دا راپاڅېږي او دا غږ وکړي نو خپل چې کوم شخصي مفاد دي او شخصي ګټې دي په هغې باندې اوبه وړي. هغه چېرته هغه وایي مړه اسلام به خپل کار کوي، مسلمانان به خپل کار کوي، مري او که ژوندي کېږي. خو که موږ اوس راپاڅېږو او د امریکې خلاف خبره کوو یا د اسرائیلو خلاف خبره کوو، زما د حکومت د منځه ځي، نو هغه دې ته نه دی تیار چې د هغه حکومت د منځه لاړ. مسلمان دې مړ شي، مسلمان دې بمبار شي، اسلام دې د خپو لاندې شي، شریعت دې د خپو لاندې شي، خو چې د وزیر اعظم صاحب او د صدر صاحب شخصي او ذاتي مفادو ته نقصان ونه رسي. نن زمونږ په ملک کې مذهبي خلک د مذهب په نوم موږ او تاسو نه وټخلي که نه، نن د دې سره واک نشته، زور نشته چې دا چغې وایي اسرائیل مرد آباد او پلانې زنده آباد. والله قسم دی که نه که دا خلک په واک کې رال، د دې خلکو لاس کې اختیار راغی، که دې خلکو د امریکې د یېرې اسرائیل مرد آباد کانفرنس وکړو، زه به تاسو ته دا ګیره کله کوم. دا خو اوس په دې باندې زمونږ او ستاسو نه ووټونه اخلي. ولې دا نور سیاسي ګوندونه موږ ونه لیدل په کومو نومونو باندې زموږ نه ووټونه واخیستل، څه یې وکړل چې هغه کومې وعدې یې کړې وې هغې پوره کړلې. قسم دی که نه چې دا مذهبي خلک چې کله دا په قیادت کې رال، کله دا په واک کې رال، بیا به تاسو د دوی خبرې وګورئ، بیا به دا خبرې نه وي، بیا به د مصلحتونو خبرې لکه دا نور چې کوم سیاسي قیادتونه چې اوس په موږ باندې حاکمان دي، دوی چې اوس کومې خبرې کوي. بهرحال دا بل یو سبب بل یو عامل چې د هغه وخت صلیبي جنګونو او د دې وخت د صلیبي جنګونو ترمنځ مشترک دي. بل سبب چې په هغه وخت کې د صلیبي جنګونو سبب او په دې وخت کې د صلیبي جنګونو سبب دی، هغه د یورپ معاش او اقتصاد. هغه وخت کې د یورپ معاش داسې و، د یورپ اقتصاد داسې و چې یورپ یې راپاڅه او د مسلمانانو په خلاف باندې د صلیبي جنګونو په میدان کې ودرول. تیرو درسونو کې په دې باندې موږ خبره کړې وه، خو چونکې اوس یې موږ صرف مشابهت ذکر کوو چې دا هلته سبب په هغه وخت کې او په دې وخت کې دا سبب دی. موږ ټوله تذکره په هغه وخت کې کړې وه چې د یورپ معاش خراب و. د یورپ هغه دور چې کوم هغې ته به د تیارو زمانه ویله، د تیارو زمانه، ځکه یورپ په هغه وخت کې په جهل کې او په غربت کې او په قسمه قسم مشکلاتو کې ډوب و چې کوم د روم سیاسي او پوځي اتحاد امپراتوري وه هغه هم د منځه تللې وه، او د هغې چې کومه فلسفه وه هغه هم د منځه تللې وه، او د مذهب په نوم باندې چې کوم کلیسا وه هغوی به په خلکو باندې بادشاهي کول او د عوامو سره به ظلم کوو. بل طرف ته چې کوم بادشاهانو حاکمانو هغوی به هم د عوامو سره او د ملت سره ظلم کوو. وختي مخکینو درسونو کې موږ وضاحت کړی و که نه چې د هغوی به کوم حاصلات و هغه به بادشاه او کلیسا هغوی به خپل منځ کې تقسیمول، ټکسونه په دې خلکو باندې کول، یعنې د خلکو د غلامۍ ژوند تېراو. بل طرف ته د هغوی ځمکې ورځ په ورځ باندې تنګېدلې، هغوی غوښتل چې موږ پراخو ځمکو ته وځو، د مسلمانانو دا ځمکې قبضه کړو چې دا راتلونکي کې زموږ نفر ډېر شي چې موږ دغه ځمکو ته به وځو. بل طرف ته چې هغوی مسلمانانو ته کتل، مسلمانان په مزو کې، مسلمانان د نعمتونو سره مخ وو، د هغوی معاش او د هغوی اقتصاد خراب وو، بس راپاڅېدل او په مسلمانانو باندې حمله وکړل او د مسلمانانو په خلاف باندې صلیبي جنګونه پیل کړل. اوس وخت کې که موږ وګورو په دې دور کې، نو په دې دور کې د اوسنو صلیبي جنګونو یو سبب د یورپي دنیا هغه معاش او اقتصاد. هغوی معاش او اقتصاد اسم برابر دی، خو هغوی غواړي چې د خپل معاش او د خپل اقتصاد او د خپل پولې نور هم وغځوي. نن تاسو ګورئ مشرقي دنیا یعنی د مسلمانانو چې کوم ملکونه دي په هغې کې تاسو ګورئ قدرتي ذخایر هلته دي، د تیلو د ګیس دغه رنګې نور چې کوم ذخایر دي دا ټول په مشرقي ملکونو کې دي، د مسلمانانو په ملکونو کې دي. نو په دغه باندې د قبضې کولو دپاره یورپ د مسلمانانو په خلاف باندې صلیبي جنګونه پیل کړي دي. نو که نن سبا د مسلمانانو په ملکونو کې چې کوم تیل دی او دغه ملکونه امریکې ته ووایي که نه
چې زمونږ د پلانې مطالبه به مني کوي نه مني تیل دلته در کوم هم امریکا تسلیمیږي غاړه ږدي کفري دنیا تسلیمیږي غاړه ږدي دغه رنګ بل طرف ته کو وګوري د هغوی د ترانسپورت د تجارت چې کوم ترانسپورت دی د هغې لارې چې کوم دي هغه په مشرقي دنیا باندې دي هغه د مسلمانانو په حدودو باندې تیرې شوي دي نو که مسلمانانو غواړي چې خپل تجارت هغه مضبوط کړي نو مسلمانان مضبوطولی شي مسلمانان وغواړي چې د هغوی تجارت بند کړي چې کومې غټې بندرګاهې دي هغه د مسلمانانو په ملکونو کې دي په کوم باندې چې یورپي دنیا تجارت کوي په کوم باندې چې یورپي دنیا په کروڑونو په اربونو روپۍ چې کوم د ډالرې په میلیونونو بلیونونو ډالرې تجارت کوي هغه لارې او هغه بندرګاهې چې دي هغه په مشرقي ملکونو کې دي د مسلمانانو په ملکونو کې نو دغه د یورپ چې کوم معاش او د یورپ چې کوم اقتصاد په هغه وخت کې د صلیبي جنگونو سبب و په دې وخت کې د صلیبي جنگونو سبب دی نو دا ځینې هغه مهم عوامل او ځینې مهم اسباب موږ ذکر کړل چې هغه د پخوانو صلیبي جنگونو او د اوسنو صلیبي جنگونو ترمنځ مشترک وو نو اخیری خبره دا شوله چې څو پورې اسلامي دنیا دا مشکلات چې دا کوم موږ ذکر کړل دا د منځ لري کړي نه تر هغه پورې اسلامي او مشرقي دنیا د غربي دنیا د تسلط او د پنج نه ځان نشي خلاصولی تر څو پورې چې مسلمانان دغه شي دا کوم اسباب چې موږ ذکر کړل تر څو پورې چې د دې اسبابو سره د دې مشکلاتو سره مسلمانان مخ تر هغه پورې به مسلمانان د غربي دنیا د تسلط د لاندې نو په دې ځای باندې زموږ د صلیبي جنګونو چې کومه موضوع هغه پای ته ورسېدله ان شاء الله راتلونکي درسونه به د نورو موضوعاتو په اړه باندې وي. اخر دعوانا